السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل مې ساتم چې روز جوړ به خوشاله به زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو ته کلی شان ویډیو راوړل د فیسبوک په اړه کې چې تاسو خپل فیسبوک نه ویډیو څنګه ډاونلوډ کوئ. دا بالکل په اسانۍ سره ډاونلوډ کولای شئ او دا طریقه تاسو ته بالکل په دې ویډیو کې خیمه. نو تاسو که زموږ په چینل کې نوی زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې به ټین شان باندې کلیک وکړئ، په حال باندې کلیک وکړئ چې زموږ نیو ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. نو دا ویډیو به تاسو سکیپ کوئ او تر اخره پورې وګورئ، تاسو به ټوله طریقه زده کړئ. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، زه د ویډیو په طرف تاسو به راشئ. خپل موبایل کې فیسبوک ته کړئ، تاسو خپل موبایل کې فیسبوک آن کړئ، تاسو به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو به له پاسه به تھری ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ. کله تاسو به تھری ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ، تاسو به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو بالکل په فیسبوک کې چې کوم ویډیو تاسو خوښوئ تاسو به هغه بالکل په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ما سره دا یو ویډیو ده، ما سیو کړې ده په فیسبوک کې، نو زه به تاسو بالکل په اسانۍ سره دا یو طریقه ښیم. تاسو کوم ویډیو ډاونلوډ کوئ نو تاسو په هغې باندې کلیک واخلئ. ما سره دا یو ویډیو ده تلاوت، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو به لاندې څنګه چلو کوئ، تاسو بالکل په دې شیر اپشن باندې به کلیک وهلی. کله تاسو په دې شیر اپشن باندې کلیک وهل تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو به لاندې راشئ، د تھری ډاټ نشان دی مور اپشن، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وهل تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. په دې دریم ویډمیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وهل تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. ډاونلوډ اپشن به تاسو ته ښایي تاسو چې را ډاونلوډ کوو تاسو بالکل په کوم برانچ کې ډاونلوډ کوئ نو تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو زه بالکل په دې باندې به زه سلیکشن والم، زه په دې کې را ډاونلوډ کوم او تاسو به لاندې په ډاونلوډ اپشن باندې به کلیک واخلئ په سور نشان باندې. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس په ډاونلوډ اپشن کې دا کتلی شئ. بالکل په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ. تاسو بالکل په اسانۍ سره دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. به تاسو راشئ خپل ګیلري کې به دا چیک کړئ. موږ سره ډاونلوډ کړی شو، دا بالکل موږ سره ډاونلوډ کړی شو. بالکل په اسانۍ سره داسې کوئ، دا موږ سره تلاوت را ډاونلوډ کړی شو. نو په اسانۍ سره تاسو بالکل دا را ډاونلوډ کولی شئ. نو امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې په ټین نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. والسلام.